بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلیه. محترمینو، یو محترم رور دا پښتنه کړی ده چې د غله څه د غلا شی رانیول څنګه دی، او کچیرې په یو شی دلته راځي ستا دا شکي چې دا شی د غلا دی، نو هغه شی بیا رانیول څنګه دی. د تعلیم الاسلام د ادارې لخوا وړاندې کیږي. ستاسو د پوښتنو جوابونکی مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب. علامه مفتی احسان الله شایق صاحب په خپل کتاب جدید معاملات شرح احکام جلد نمبر اول صفحه نمبر 2 ډیر په تفصیل سره پر دې باندې ژغېدلې دي چې د غله څه شی رانیول چې هغه د غلا شی وي یا غصب سوی شی وي، دغه بالکل ناجایز دي. د دې رانیول او خرڅول دواړه ناجایز دي، ځکه چې د ګناه په کار کې تعاون کول سه الله جل جلاله منع کړی ده. د ګناه په کار کې تعاون کول شرعاً ناجایز دي. الله جل جلاله فرمایي ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، چې پر ګناه باندې یو د بل سره تعاون مکوي. نو دا غل چې غلا کوي دا پر دې باندې جری دي چې د خلک زما سره انسي، او ډیر خلکو د دې لپاره قانون خلاص کړی دي چې دغه د غلا شان ول راځي او دی اخی خلک نورم په خبر دی هغه د چور بازار گسنمونه پر چور بازار د غلا بازار د حسدی دی دغه شان جرانه سیدارانه ول ولاته بالکل ناجایز او حرام دي. یو خو ناجایز او حرام دي، بل د غلا سره په دغه ګناه کې د شریک دي. کچیر زه نه را نسمته نه را نسې بل را نه رسې د غلب د شی بیا د غاړي وي بیا هغه نه خرسي. او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم حدیث جمع الفوائد کې هغه فرمایي چې کم سړی په دې خبرو چې د اعمال د غلا دي او بیا درانی وي، نو په دغه ګناه کې د غلا سره دا سړی شریک دی. بیا یو خو دا شی حرام رانی وي دا جلا ګناه او د غلا سره په د غلا کې بیا هم شریک او که یو چا په غلط فهمي کې د استعمال رانی وي چې هغه د غلا او بعد کو ښکارا سره چې دا شی د غلا دی، نو بیا به اصل مالک ته دغه شی ور واپس کوي او دا کم قیمت دا ادا کړی دی دا به د هغه غلا یا د غاصب سبرته واپس اخی. علامه ابن عبدین رحمه الله فرد محتار جلد نمبر 3 یو سر شپږ کې دا لیکلی دی چې د دې واپس کېدل چې د معلومه سي چې دا حرام دی، یعنی مسروقه او مغصوبه شي دی، د دې واپس کول او مشتری ته لازم ده چې دی باغ سره ته برته واپس کړي. دا غرنګ په حواله د بدایع صنایع جلد نمبر 5 صفحه نمبر 15 کتاب البيوع. او کچیر تا ته اسی شک به درته چې دا شی کې د غلا دی، نو الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه شی پرېږده چې تا په شک کې واچي، هغه شی ماخه چې کوم شی د شک وتلی هغه واخه. او ایسه بدګماني هم نه د کول پکار، دا چې براشي د شک په نگاه سره نه دي کتل پکار، خو بیا هم کستا د یقینو ستا د ګمانو چې دا شی د غلا دی او تا ته دا در معلومه ول چې دغه د غلا شان دلته خرسیر رانیول کیږي، نو د هغه ځای سبزان ساتي او نه برانه سي تقوا دغه د چې سړی د شکمن شي ځان وساتي.